د پښتونستان په موضوع خو دا خو مې د خپل وطن دا مې خپل خلک دي. زه چې د کابل په خلکو څومره دردېږم دوغومره د پېښور او د وزیرستان په خلکو دردېږم، او دا یو تریخ حقیقت ده. که دا د ما طالب نه مني نو دا به معلومداره خبره ده چې کیسه چېرته ورځي، اخر یې بېرته همغه تورلنګو ته په خبر نږدې کېږي. خو د دغې موضوع نه مخکې غواړم د شپونکي صاحب سره په دې مورد باندې یو 15 دقیقې خبرې وکړم. ده ویلې دا ډېره یوه تاریخي کیسه ده او دا یو غټه فلسفه ده. د بیت المقدس خبره یې وکړه، د فلسطین خبره یې وکړله. زه به دنه پوښتنه وکړم په دې هیله چې زما د خبرو ځواب تاسو راکړئ او یو له بله سره 15 دقیقې داسې ډیالوګ غوندې وکړو. پر دغه فلسطین پر سیمې پر دغې جغرافیې باندې د نن 2000 2500 3000 کاله وړاندې څوک اوسېدل؟ که ته د دې خبرې ځواب راکړې. شونګی صاحب تاسې مایک خلاص کړئ، غواړئ چې ډایلوګ وکړئ سره. ښه څه پوه نه شوم. وایي له نن تقریبا 2500 کاله مخکې په همدغه ځمکه چې اوس اسرائیل اوسېږي څوک اوسېدل؟ ښه داسې هغه خو ماته معلوم نه دی چې نن 2000 کاله مخکې څوک اوسېدل، خو بیت المقدس چې دا د انبیاو مرکز دی چې ډېر انبیا علیه السلام دلته تېر شوي دي، نو داسې معلومات به زه در نه کړم چې 2000 کاله مخکې څوک اوسېدل. نو مهرباني تاسو دا ډېره مخکې تا ویله دا ډېره لویه تاریخي کیسه ده، نو زه غواړم په هغه تاریخي کیسې باندې تا سر در خلاص کړم. لومړۍ خبره خو دا ده چې پر دغې سیمې باندې یهود اوسېدل. که ته چېرته ته د بیت المقدس نقشه راواخلې او اوس یې هیزون کې په دې کې د دریو ادیانو دپاره ډېر مقدس ځایونه یو زمونږ مسجد اقصی ده، هلته د عیسویانو هغه دغه عیسویان چې پر دې فکر باندې دي چې عیسی علیه السلام یې په کروسیفاید که هغه ځای، او په عین حال کې یو بل ځای ده ماونټ ورته وایي ماونټ ټیمپل چې دا د یهودو ځای ده. لکه د دریو ادیانو دپاره دلته 3 مقدس ځایونه دي. ښه په دې خبرې باید اول سر خلاص کړو. په پیل کې دغه ځای کې یهود ول، په دې ځای کې مسلمانان او عیسویان نه ول. ښه ته باید پوه سې یهود چې دومره لویه جګړه کوي دا د دوی د پلار او د نیکه ځمکه ده دلته. دا په همدغې خاطر دلته راغلي چې خپل د نیکه او د بابا ځمکه بیرته واخلي. دلته دا ځمکه دا چې اوس نن فلسطین دا موږ مسلمانان دا ادعا لرو، دا په دې خاطر باندې چې موږ تاریخ یوازې دغه 40 نه را په دې خوا مطالعه کړی. د 1940 تاریخ پرېږده چې کله اسرائیل دلته راغی او یو جلا سټیټ جوړ سو. یو ځل له دې نه مخکې تاریخ مطالعه کړه چې پر دې سیمې څوک اوسېدل. دلته یهود اوسېدل. بیا د یهودو په منځ کې چې کله عیسی علیه السلام پیدا کېږي، د عیسی علیه السلام پیدایښت بیا د عیسویت دعوت شروع کېږي چې بیا دلته عیسی علیه السلام کروسیفاید کېږي. د موږ خو مسلمانانو عقیده دا چې عیسی علیه السلام اسمان کې ده، خو نور عیسویان او نور چې دوی په دې نظر چې عیسی علیه السلام موږ ووژه هغه مو کروسیفاید کړه. بیا په دغې سیمې کې د عیسویانو د یهودو ترمنځ جګړه کېږي، دغه یهود له دې ځای نه شړل کېږي، له دغه ځای نه ویستل کېږي. بیا په دې سیمې کې مسلمانان چې کله رامنځته کېږي نو دا داسې نه ده چې یوازې د مسلمانانو سیمه ده. خیر ده، زه په دې خاطر باندې درته وایم چې دلته باید موږ منافقت ونه کړو، باید که غږیږو په کل کې په ټول تاریخ وغږیږو. نو دا سیمه هم د مسلمانانو ده، هم د عیسویانو ده او هم د یهودو ده. بیا چې کله په 1940 کې پر دغه سیمې باندې کله دغه اسرائیل راتلل، پر دې باندې باید سر خلاص کړي چې دغه لاره ورته چا هواره کړله. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جګړې نه مخکې د یهودو سره د انګریزانو یوه معاهده امضا کړې وه. دا ټریټي پر دې ډول باندې و چې موږ د هټلر سره جګړه کوو خو یو شرط لرو. انګریزانو ته ویلي چې تاسو بیا موږ ته دغه خپل د بابا او د نیکه ځمکه کې موږ بیرته تاسو ځای په ځای کوئ، مقابل کې پیسې هم ورکولې. ایګزیکټلی انګریزانو ورته دا خبره ومنله چې اوکې نړیواله جګړه دغه موضوع چې حل سي موږ تاسو ته هلته وروره ګوله دغه درته حلو. دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. انګریزانو په دې موضوع باندې ځان چوپتیا اختیار کړه، خو د دې سربیره دوی په فشار راوسته. ځینې کورنۍ ور انتقال کړې چیرته؟ فلسطین ته. په دې وخت کې اسرائیل بیخي وجود نه درلوده. ښه غوږ ونیسه. ښه دې وخت کې چې دغه اسرائیل هلته ورغلل، په دې باندې خو دا د فلسطین خلک خبر و چې دا اسرائیل دی. په قرآن کې خو دوی ته ویلو چې دغه یهود د موږ هېڅکله دوست نشي کېدلی. نو بیا څنګه دغه اجازه ورته دوی هغه وخت کې ولې جنګ ونه کړه دغه یهودو سره؟ دغه یهودو سره دوی ولې ښېښیانې وکړلې؟ ولې ورباندې ځمکې خرڅې کړلې؟ ولې دغه یهود یې خپل کاریګر ونیول؟ دا ما تاسو ته ثابته کړې ده چې
عربان عیاش خلک دي، دوی د عیاشۍ په مقابل کې هر عمل کوي، هم ځمکه خرڅوي، هم مور خرڅوي، هم ښځه خرڅوي، چې کله عیاشي دوی ته وررسېږي. کله چې یهودو دوی سره ښه اړیکې ټینګ کړې، ښه ډېرې کورنۍ را انتقال شوې، دوی دلته ځای په ځای سو. دا درته د خېټې نه وایم، دا تاریخ نه درته وایم، همدا د موږ د اسلام په تاریخ کې ده، د منتقدینو تاریخ درته زه نه وایم. په دغه ځای کې وروره ګله دوی ځای ونیوه. تاسو ته به زه یو ډېر عجیبه شی وښیم. ګورئ ښه، دا ښه ده چې په شواهدو سړی وغږېږي. 1948 map of Palestine. دا وګوره ښه. زه چې درته وغږېږم په دې موضوع باندې، تا شپونکی صاحب باید سر خلاصي چې دا موضوعات موږ او تاسو ولې دلته خصوصا موږ احساساتي افغانانو ته دا فکر ورکوي چې ولا موږ چېستو دین په خاطر باندې هلته جنګ ده، هلته د مذهب په خاطر باندې جنګ ده. د دین او د مذهب جنګ نه ده، هلته د ځمکې جګړه ده، او دا جګړه د فلسطین د خلکو او د یهودو ترمنځ ده. موږ پکې ځان ولې دننه کړو؟ زه پکې چېشته ځان پکې تکه تکه کړم. یې پیسه فلسطینی وژل کېږي که نه وژل کېږي؟ ښه وګوره ښه، ودرېږه دغه انټرنیټ مې لږ دی پره ده. ښه دا تصویر ته وګوره ښه. دا شین چې ګورې دا فلسطین دی، دا د 1940 کال ده. بیا دا ورپسې چې ګورې دا کم کال ده؟ 1940، دا 1940، دا 1940، دا بل چې دی 1980، او دا بل چې دی 2012 ده. ته چې کله په دغه جغرافیې باندې ښه سر خلاص کړي، دا رقم یې په ترتیب باندې درته دا فلسطین خپل که چې د موږ د مسلمانانو ورته خولې وازې پاتې دي، او په دې نیت باندې چې حماس به دا درته ګټي. حماس یې نه ګټي، حماس جوړ کړی اسرائیلو ده. ته یو ځل د حماس تاریخ مطالعه کړه چې حماس له کوم ځای نه رامنځته سول. تاسو ټول تاریخ د دغه د حماس او د اسرائیلو ترمنځ جګړې وګورئ. یو راکټ پې وار سوی په اسرائیلو باندې، په مقابل کې تېنه په زرهاو متره ځمکه تېنه بېرته نیولې. دا د دوی تخنیکو، دوی په کوم ډول باندې دا ځمکه نیولې وی، په کوم ډول باندې دغه فلسطین یې خپل کړی وی. دا درته زما واده ده چې 10 کاله وروسته د فلسطین په نامه هېواد به هم په دې سیمه کې ونه ګوري. کله چې د 2 سټیټونو د جلا سپریټ سټیټس اعلان کېده، ولې دغه فلسطینیانو پې خوله چپه کړله؟ ولې په نړیواله ټولنه کې غږ ونه کړ؟ ولې دې موضوع کې دوی اوکې کړله؟ د فلسطین ولسمشر ولې دا خبره ورسره ومنله چې زه سره جلا سټیټ منم؟ اسرائیل ولې جلا سټیټ ومنه؟ نو زه د کوم ځای نه نرسم وروره د افغانستان نه پسې چغې وهم، راځه وروره ما سره دلته په فلسطینیانو باندې ظلم ده. یو ځل داسې کار وکړئ چې دغه تاریخ مکمل مطالعه کوئ، له هغې وروسته راسه د افغانستان ولس ته احساساتي خبرې وکړي، او بیا د تا ولس چې ده که نه خپله بیچارهګان له پاکستان یو ویزه په $2000 اخلي، بیا خبرې موږ ترانې مورو قاچاقبره لاره تک په څو دی تر په دې رقم باندې خو والله که نه فلسطین وګټي ولا که خپل ځان وګټي. او دغه اوس چې د 300 افغانان په دغه ایران په مرز باندې مړي پراته دي که نه، هغه چې اوس حیوانات او ځناور او نور شیان خوري، یو ځل د هغو پوښتنه وکړي. فلسطین موږ نه ډېر لري، دا فلسطین هغه باندې موږ کاملا ډېر بحث وکړ ژواک صاحب هغه وخت کې. ځان نه خپل ځان